ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خواندل، ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خواندل، داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد خوشحال سیف الله شاه د سکول ټي وي سره حاضر مفتی سردار حقانی صاحب دوی سره ناشي او دای نه تاسو کوم چې تاسو نوم سي. السلام علیکم. تاسو نوم سي معاویه سردار د دې معاویه سردار نوم دی. د دې نه به دا تاسو کو چې مفتی سردار حقانی شهید رحمت الله علیه دې ته کوم وصیت کړی دی هغه به تاسو تاسو چې پلار کوم لومبې وصیت کړی. زموږ والد محترم ته مې ډېر ښکلی نصیحت کوم. د هغه نصیحت به دا و چې که زه شهید شم زما به نقش قدم به چې زما نقش قدم به نه پرېږدي، زما قدم به نه پرېږدي. نو اوس هغه دنیا مې لاړې په ډېر پیغامات یې مونږ نه راوړي دي بیا چې زما نقش قدم به نه پرېږدي. او دا څه کال روژه مونږ سره داسې تېره کړه، ډېره ښه راسره تېره کړه. چې د مفتی سردار حقانی صاحب د کوم جماعت سره تعلق و خیر تلګرام راوړي. زموږ والد محترم هر جماعت سره به تعلق و، موږ دلته خلاف نه وو، هرې پارټۍ سره به تعلق، هرې پارټۍ سره. دا راته ووایي چې ستاسو عمر څومره دی؟ 11 عمر 11 سال دی او تاسو حفظ کوئ او په حفظ کې څومره سپاره 19 مې پوره کړه. او را روان مستقبل کې به تاسو نه څه جوړېږي علم ورکوي کوم لار ده؟ روان مستقبل کې انشاءالله والله حفظ پوره کړو، بیا متوسطه کوم انشاءالله، بیا به علم کوو انشاءالله. مفتي صاحب مفتی سردار حقانی صاحب جنازې کې چا شرکت کړی او هغه به دې تاسو کو چې کوم کوم بیماران جنازې کې خو ډېره ګڼه وه، ډېر علما زیات وو، لیکن داسې بدل چې کوم علما ته یاد کړم. خو دلته چې دوا کې مونږ کوم په خپلو سترګو لیدلي دي، اول پکې مفتي محمد صاحب شرکت کړی دی دوا کې، او مبارک زی صاحب راغلی، محسن محمود صاحب، قاري ګرام ملک صاحب راغلی، شیخ ادریس صاحب راغلی، زمونږ د ثوابې شاه منصور پیر صاحب، پیر زاد الحق صاحب راغلی، دا علما راغلي، او د حسانو صاحب زوی راغلی، د بجلیګر صاحب مولانا بجلیګر صاحب د هغه زوی راغلی او لوسی راغلی، دغه علما راغلي. او بل چې د هغې د خولې کوم شعرونه وغیره راته ووایي. د اختر په درېیمه یې دغه یو شعر ورکړی و، وایي حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي، حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي، ښه ډېر ډېر راته وګوره کېدېږي سبا بیا. او ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خواندل، ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خواندل، داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي. ګل خو د ګلابي دا نور اسې ګلونه دي، مرګ خو د شهید وي دا نور اسې مرګونه دي. نہ موج سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے کرنا مجھے رسالت پہ قربان ہے.